کچېرې زه اوس کېناستم حسیب سره او حسیب ته ما ویلې چې زه پاکستانی یم او په تا داسې وکم ما سره تیاري دي او داسې مې دکې وکړل ولس به دا ډېر زیات خوښوي په لر او بر کې زه به په پاکستان کې د ټولو نه مهمه شخصیت وم په خدای که ما ته چا جواب راکولی شو صحیح ده که نه دا څومره څېړنه چې زه کوم ما به داسې دلایل روباسل د دې غلط فهمي نه وځو چې برمل چېرته یو غټ عدالت لګولی دی او د خلکو نه پوښتنې کوي او موږ به برمل ته جواب ورکوو د دې غلط فهمي نه تاسې راکوشئ باید موږ د چا جواب نه ورکوو موږ خپل غیرت خپل ناموس خپل ننګ دا موږ د چا خپو ته نه ږدو موږ ځان له سړي وو موږ ځان له ځوانانو موږ خپل ځان له زور او خپله ژبه لرو چاته موږ جوابونه نه ورکوو او چونکې ولس موږ سره مینه کوي ولس موږ ته محبت راکوي او د ولس په زړه کې هم دغه سوالونه دي نو ولس دپاره دا پوښتنې باید جواب شي صحیح ده اولنۍ خبره راځو سیاسي سفر ته په سیاسي سفر کې همیشه د انسان تغییرات راځي نو که یو سړی وایي چې زه د مور د خېټې پوره راکوش ولم ما سره پوره علم دی نو هغه خر دی هغه جاهله دی څومره چې موږ مخکې ځو علم موږ حاصلو موږ ته حقیقتونه واضحه کېږي صحیح ده د څېړنې نه پس په 2013 کې ما ته پته ولګېده چې حقیقت څه دی رستم کال خبر کوم په 2013 کال کتاب برمل صاحب خبر منځ کې مرادان که ما د پاچو په خوله اورېدلي دي مننه کوم نه خو خیر ده موږ به دغه ټایم درته فکس کوم تاسو غلط وایي که نه په 2013 کال کې ما ته بحث درلود ماله ته ګورې انویسټیګیشن نه کې دلته چا نه پرېږده خلک نه انویسټیګیشن نه کوم موږ خبرې کوو حاسب جان هیله کوم دار کې حمزه ګوره حمزه دماغ خپل ده حمزه افغان ده حمزه پښتون ده په ټوله زندگی قسم ده که بده وغواړم څه فکر کوئ داسې برمل صاحب اولنۍ خبره دا ده چې سیاسي تغییر د انسان په ژوند کې راځي کوم سړی چې وایي چې دا خبره ده په تیر وختونو باندې سړی مننه بس سوال خلاص حل څه زما ته سوال حل څه مگر زه پوره کوم ته سړی مو ودروه او ښه مهرباني نشته تعلیم د کړه دی خو کوشوي د تنه د کسنګ برمل صاحب چې تر ادانګي او د مجلس وادابونه پويږي کنه غواړم مهرباني وکړه نه نو زه اوس اخیری خبره کوم به موږ را بند کوی شي زه بلاړم شم دویمه خبره زدا کوم چې دغه سه زمونږ ګیلمن جانان وو دغه سه زمونږ خپل باچا خان وو دغه سه زمونږ ټول سیاسي مشرانو چې د وخت کې په حقیقتونو باندې پوهېدو سره اغي سیاسي تغییر خپل دغه بدل کو لکه مثال موږ به د خپل پاک نبی محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند والو چې دغه د نبوت د پیغام نه مخکې هر سړی کافر وو خو هر سړی په خپل ژوند کې تغییرات راوستل حق په ظاهر شو نو هر سړی اسلام قبول کو مسلمان شو اوس که زه زما او زه دا جګړه کوم چې دا خو مخکې کافران وو دا خو داسي نو دا جهالت دی او جهالت نه اسلام ډډه کړی ده مسلمان سړی باید جاهل نه وسی صحیح ده دا دویمه خبره او اخیره دا ده د افغانستان خبره کوم د افغانستان د بیرغ یا د افغانستان ولس سره زمونږ مینه حسیب سره زمونږ مینه غاړه وتله دا یاد وساتئ چې زه همیشه د هشنغر افغان یم د 400 د هشنغر افغان مازان ته ویلي دي مازان ته د لغمان د کونړ د ننګرهار افغان نه دی ویلي خو په افغانیت کې بیا ابدالي بابا دا ټول ځمکه موږ ته په شریک را بللې ده امونه تر اباسین پورې اوس تا سیاسي نظام مثال طالب دی زما سیاسي نظام پنجابي دی نو تم غلامي زم غلامي ما خو په افغانیت کې د امو تر اباسین ځمکه ده د امو تر اباسین ځمکه چې ده په افغانیت کې زما شریکه ده نو که د کونړ نه یو سړی راځي هشنغر اغونه د هغې سړي دی څومره چې هشنغر زما دی که زه کونړ ته ځم کونړ اغونه زما دی څومره چې هشنغر د هغه دی دا د زمونږ د افغانیت فلسفه ده په دې فلسفي بنیاد باندې د درې رنګ بیرغ سره زمینه کوم د دې فلسفي په بنیاد باندې حسیب سره د افغانستان ولس سره زمینه کوم د دې په فلسفي بنیاد باندې په کوزه پښتونخوا کې زه هغه خلکو سره جنگیږم کوم خلک چې وي موږ افغانان نو افغانیت نه انکار کوي چې هغه ته به د بری پښتونخوا نه خلک راتلل او ته به ویل تاسو افغانان یې او هغه بس پکاوي کول کنزل کول زه په منځ کې ودرېدم چې
چې د برو پښتنو بیزتی ونشي، د افغانیت تذلیل ونشي، افغانانو ته څوک سپکونه وي، کلر دی او کبر دی. کم خلک چې پنجاب برین واش کړي دي راځي افغانیت ته پښتونولۍ ته کنځا کوي، زه په منځ کې ودرېدم. نو زه اوس په دواړو ځینو کې دښمن یم. ستاسو بس دښمني، ستاسو خو دغه یو دښمني ده، بس په خپل سیمه کې بس دغه یو طالب سره دښمني ده یا نظامی سره دښمني ده. زما څلور وانه طرف ته دښمني ده، زما طالب سره دښمني ده، زما پنجابي سره دښمني ده، زما په لر کې ځوانانو سره دښمني ده، زما په بر کې ځوانانو سره دښمني ده. په یو دښمنۍ ساتلو باندې ګرلنډ کوي د خبره په څلورو پنځو دښمنۍ باندې زه ولاړ یم. لږ د خبر رالنډ کوي، زه غواړم در سره وغږېږم، مخکې نورم در سره وغږېږم. سیاسي تغییرونه داسې راځي برمل صاحب چې لکه یو میاشت مخکې تا زمونږ پیغمبر او اسلام ته کنځلې کړي دي، اوس ته زما د پیغمبر او اسلام په دین باندې راغلی. او بالکل اوس زه ستا هغه ویډیوګانې وچلوم چې برمل صاحب تا خو زمونږ پیغمبر ته کنځل کړي، یعنې تاسې منئ هم، زه منم، بس دې وخت داسې ما ومنله. زمونږ صحابه او ته سپکې بدې ردې ویلي دي. ولې ویلي مې بالکل مې ویلي دي، پښېمانه نه یم. نو دا عملونه خو زمونږ نرتوب کم ځای کې دی برمل صاحب. زمونږ نرتوب دا دی چې مونږ د سړي تاریخ ته نه ګورو، ځکه تاریخ کې هر چا نه کړنې کېږي، هر چا نه کېږي، هر چا نه کوي کېږي. تقریبا زه پوه شوم، یعنې تاسو دا یو ډول تاسو ومنله. اسلام په اوسني وخت کې تا اسلام قبول کړی دی، ستا په تېرو ټولو کړنو باندې مه اوبه واچو. زه مسلمان دی، زما ورور دی، که سبا په سخت راغله، که سبا په مشکلات راغله، زما ورور مسلمان دی. زه حمزه اوس یو څه خبرې کوو. برمل صاحب ژوند صرف په سیاست نه تېرېږي، ژوند په نرتوب هم تېرېږي. بالکل عقل خو به هر څوک وایي، کتابونه به هر څوک وایي، خو دا نرتوب چې دی دا په ډېرو لږو ځوانانو دی. صحیح ده. کوم تاسو خبره کولی شئ؟ ته حاسب ته څه مشوره راکړې؟ که زه تا نه یو مشوره حاسب ته وغواړم، که چېرته حاسب د یوه افغان له منلو انکار وکړي، چې افغان د دی له منلو انکار وکړي، ستا افغان ده، ته دته څه مشوره ورکوې؟ یا خو زه په سوال پوه نه شوم. دا تاسو یو څوک د افغان ده، افغان ده، د افغانستان ده، په افغانستان کې اوسېږي، دا اوس کې فعال ده، خو دغه حاسب یې په حیث د افغان له افغانیته وباسي که نه؟ حاسب ووایي دا افغانان نه دي، دته څه مشوره ورکوې په حیث د یو افغان؟ دغه جواب به زه حسیب دپاره د ټول ولس دپاره ووایم چې اول کې انسان ته مهم خپله سیمه ده، د سیمې نه پس خپله ولسوالي ده، د ولسوالي نه پس خپل وطن دی. نو اوس هر سړی چې دی هغه د خپلې سیمې دفاع دپاره ولاړ دی که ولاړ نه دی. زه به خپلې سیمې ته ګورم، زما سیمه هشنغر ده، بیا زما خیبر پښتونخوا ده. نو زه به ودرېږم چې زما ته نقصان د کوم ځای نه رسي. آیا زما د سیمې ته نقصان بر پښتون رسي؟ که بر پښتون رسي زه د بر پښتون خلاف ودرېږم، که پنجابي رسي زه د پنجابي خلاف ودرېږم. دا خبره شوه. زه د انګریز خلاف ودرېږم. یو ځای کې حاسب وایي ورګه جواب وره. خو مهم شی دا دی چې زمونږ ولس که لر دی او که بر دی، د هغې د محبت نه زیات نفرت خوښېږي. که چېرې زه اوس کېناستم حسیب سره او حسیب ته ما ویلې چې زه پاکستانی یم او په تا داسې وکړم، په تا داسې وکړم، ما سره تیاري دي او داسې مې دکې وکړل، ولس به دا ډېر زیات خوښوي په لر او بر کې. زه به په پاکستان کې د ټولو نه مهمه شخصیت وم، په خدای که ما ته چا جواب راکولی شو، صحیح ده که نه؟ دا څومره څېړنه چې زه کوم، ما به داسې دلایل روباسلو